افغان ولسمشر محمد اشرف غني افغان ولس ته ډیر زبردست او ښه زیری ورکړ. دا چې کوم زیری دی ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ورسره تېره شپه ټلیفوني خبرې کړې دي او له طالبانو سره د سولې خبرو په دوام کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی. ارګ پی وی خبرپاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر غني مایک پمپیو ته په خطاب کې وویل د سولې بهیر په اړه به راتلونکي ګامونه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له لوري مدیریت او رهبري شي. په دغې ټلیفوني اړیکه کې پمپیو د سولې په برخه کې وروستي مذاکرات هیله بښونکي ښودلي دي او ویلي دي چې دا دوامداره تاوتریخوالي کمښت به اوربند ته نوره لاره هم اسانه کړي. د ولسمشر پر وینا د افغان حکومت اصلي هدف په هیواد کې د وینې بهېدو او روانې افغان وژنې مخنیوی دی او اکثریت افغانان د سولې په اړه اجماع لري. د ارګ د خبرپاڼې ترڅنګ ولسمشر غني په یو شمېر ټویټونو کې هم خپلې څرګندونې کړې دي. ولسمشر غني په ټویټ کې وایي خوښ یم چې پمپیو نن راته ټلیفون وکړ. له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر راکړ او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي په اړه د طالبانو په هکله هم اړخیز معلومات راکړل. ولسمشر غني زیاتوي دا د ستاینې وړ پرمختګ دی او زه خوښ یم چې د سولې په هکله تر اوسه زموږ له اصولي دریځه د ګټورو پایلو راوتل پیل شوي دي. زموږ لومړنی هدف دا دی چې بې معنا وینه تویدنه پای ته ورسیږي. ولسمشر غني د پمپیو سره د خبرو کولو وروسته په یو بل ټویټ کې هم ویلي دي چې د دې لپاره ټول افغانان په وخلو را سره ملګرتیا کوي او زه دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی مشران داسې جرأت وړتیا او اړین وسایل لري چې دغه هدف ته ورسیږي. د ولسمشر غني ترڅنګ مایک پمپیو د افغان حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي او د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو خبر ورکړی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ.